هم د قربانۍ څاروي دي که نه چې څونه یې خیال ساتي خوند بدل کوي ماشاءالله ماشاءالله. داجي ګوله سلام علیکم. وعلیکم سلام. همدا کوم خواته دي داجي ګوله دا تاسو څه ټیم را رسېدلي یې؟ د خدای ظالمه نه نخور ولاړ دي کله ورته سړي اوبه کېدي دعوته وکړي نو ته کوم خواته وي؟ ویم داجي ګوله زه تږي شوی یم که نه هلته تللی وم پم نه مې اوبه څښلې. پم نه مې اوبه څښلې بیا یم چې په دې خوله کې ووایم که نه وایي په دې څه وکړم ولي څه پکې دوی ته پکې بوته واچوه. ویم داجي ګوله ویم بوته وبوله د ښار وکړم پیسې راکړه. دا ونیسه په مزه مزه خوره ښه ټولې په یو ځای مه خوره زه به سبا چې ته راځم هغه مور پسې ځم بیبي پسې ځي او که نه ویم داجي ګوله په دې باندې خو به چولې راوړم هلته ګورې کاکا بیا اوږې کېږي ښه او زه اوس د کاکا ذموار نه یم بس جیب کې واچوه خبرې ډېرې مه کوه او چا تپوس هغه وکړو ما ته رنګ کوه ښه ده ښه ده ښه ده زه په دې بوله چولې راوړم ته زه سلام علیکم. دا څنګه چل دی یاره داجي ګوله سم شو مینو د 10 روپو کوتره وله راوالې ویچې وته یا الله توبه. زما چې د اوبو غم ونه وکړم. ویم زما ښایسته ځواني زړېږي نو خو شهزادګر نانه پیدا شي څه به یې کړمه او واچوه لاسونه په ما باندې نه خوشحاله به نیمه یم غټ اختر دی او څاروي مې راوستي د خیره دا څه او که نه نور ښه یو شکر الحمدلله. کوم ځای دې ودرولي دي؟ دا برنډه کې ولاړ دي که هلته وسو کې نغلې او بویلې نه طوطي ګل مې ورته درولي دي او زه بس ځم او بس بیا راځم بیا ښه زه الله عمل د خیر ساته صحیح ده او ځه په مخه دې ښه دغه شان. ویم نه وخت یې راځه کنسریا ورو کېږي خپو کې د چیلېړو کې نو کړه خو تا راغستې دي ما خو نه دي راغستې خو تم تېز شه که نه د خدای ظالمي خو چې کښېني نو په خبرو به ورشه دونه خرته به شروع کړي که نه چې ما زړه دې خراب کړ خو غم خادره لیونی یې کړم ځه نو غم خادله چې سړی لاړ چې کړه نه کوي نو څه به کوي هسې به تصویر یې ته ګوري خو خامخا به څه وایي اوې خاوندان چې دي که نه دا د خود څنګ په څنګ نه ځي خاوند یو 2 قدمه مخکې ځي ته ما ته داسې جوړه شوی اوس ته باندې دا خولي وم که نه د خدای ظالمي همدې غم خادو خو زه له پیسو له خلاص کړمه سړیا زه ناوخته دي چې نه یې نو د پښتو وطن دی څه به کوو او خالق به راغلی وږی نار نه اور به دا به څه کوي هلکو هغه خو چاړه کور ته را نه شي سنډارې سړی نه کار شته او نه روزګار شته کله شه ځل بیا لږ ته خبرې پسې مه کوه زما بچی دی ګوره ما په دې لاس ورالوي کړی لیور مې نه دی بیخي بچی مې دی دا ستا د لاس روان شو خو کور کې به ورسره ګورم راځه صحیح ده راځه کور به ویمه په خیر رالې رالې د خیره او که نه ستاسو کلي ولس د دواړو ډېر زیات دي د خدای ځایمه نو ته خو د کلي د ولس نه که نه نو څه وکړمه نو تاسو چې ګرځئ زما د خېټې د سره غم ني نو ستا هغه نوسیم سا خو د شپږ ډوډۍ او یو چرک چیس کړی ده نو څه وکړم ته بیا دې هلک سره ونښتې بیا ورته ونښتې ځل بیا هلک دی هر وخت ورپسې نښتې ځان نه دې مچۍ ساده کړې ده چې ټک دې نه ورکړی ستا ساعت نه تېرېږي دا ستا د لاسه روان دی ستا د لاسه یعنې سم کړی مو چې کار مې وکړو تنظیمي نو لالا ګرمي که نه ویم چې بار مړ ته وځم که نه نو تورېږم ښه چې رزق ته کښېنې که نه همداسې خولې پرې روان هغې نه خو مخ ګرځی نه ډېر خوند کوي لالا ښه ده رزق دې الله ورکړی دی تا خو نه دی ورکړی بس لالا دا خبرې بیا ته وګوره شاه جوړې د خیره شکر دی تاسو ګرځې الله م لره که نه نو زما د کور ودولو چې دي نو د ودانیم څه سوچ وکړه که نه ما د اوس په تاله واده کومه نو بیا هم شرمېږم کار اوس دا خو ته نه کوې ویمه لالا په ایمان که نه داسې کارونه به درله کوم بیا مې غر ته ودرومه خلک به درې سورې کوم ما تا ته نه ویل چې واده وله وکړه په خپله به کار روزګار شروع کړي کار روزګار ته کوه چې پخ درپسې دی دومره کلی دی ډک کړی دی هغه خو لوڼ سړی دی هغه دی څوک غواړي او ته ورته کار وکړه خپل بچي اوس په ده ساتئ ویمه بیبي خپل هغه توتي ګل نه دی هغه ورکوټې هغه له هر سره وړي او چې زه یې رورم که نه نو زما نو پروا نه ساتي نو پروا خو دې ساتم ته خو ظالمې که نه غټې که نه سړیا نو دا په غټ بدن پسې خو نه کېږي اوس زما کې اوس خدای دونه طاقت نه دی کېښودلی نو زه اوس څه وکړم زلمی دی غټ دی دا زما بچی دی ځکه ورته داسې خبرې کوې لیور مې نه دی ده ته ما بچی ویلی دی او توتي ګل دی ورکوټی دی خو یو چېرې باندې دې کار لري
دا هغه خو بد ونه ما ته وګوره بد یې نه وایم نه دې وایم نه دا هغه وایم یو خبر یا ساته جینۍ ولا وګوره چې سبا مې شرموي نه بس نه دي زه شرم. به ولې وګورم یارو د څه کار وکړه د څه کوی نشي واده یو ورځ په خوب کې راپاڅوې د خوب یې لږ چت کړه راکړه لا ویم دا ورده خو بس غم را لو کې غم غم دې کومه ویم چې د مر غم دې لو کوم خو څوک مې ستا د لاس نه لري ویم اوله باندې بلیږي او دا چې په مونږ کې څه پیرته کړه دا ور پټه وبلی ویم ستا د لاس نه لري ویم نو ودا الله دې ته چوبا چې پیارا دې کې ورته ولاړ بیبي بنم دې ویم نن دې را کارو اوس پر دې چې نه ګورې ته زبد الله خامخا ګورم ته دا ګوره څه چل دی وجه کومه تاسو غوسه ته روان دي د غوسه باندې ما یم زما غرور نه دی یم مغل واده یو کا نو کوله کنه نو پس وځو په کا پیسو نو چې پیسې ما سره نشته ایا به پیسې ما څه ته دغه پرې ته مړه واده ماده باندې یو 200 روپیا راکا دې تاسو ګوره د خدای ظالم هم زم برم دا غوشي او ته بیا راځي غوشي یم یو مې غسندار ور دی او یو مې کوکه غتوتی ګولو ویم دیوانی کم دیوانی لومبي د خزینه پاګلو ما اوس دی پاګل کما ته باشه دیوانی کېږي نو بیا دا چې کار کنه هغه خو نه هم سم څنګه کار روزګار کوي او تو چې ګول نه هغه هم روزګار کوي تاسو خو پیسې وي ها باسه پیسې وي وای دا د خدای ظالمان پیمان چې دیوانیم کړم انا دا خو بیتانګن دي انا دا کار کوم کنه چې کاکا خو مې هر ورځ اوږي ویمه کله راته وایي انګولې راوړه کله راته وایي چولې راوړه تنګ یې کړم داسې کار کوم کنه چې په خپله خو اوږې تږي نهر ګرځم او کاکا له ارسه وړم کاکا پرېږده ځان مړوم کاکا به خپل کار کوي هله داسې کار کوم چې دا بیتانګن راشو کوم چې ځان موړ کړم کاکا به خپل کار کوي خو زمیندار ماما مې ویني نه کنه ور بیا به مې سم د بوسو سخې به رانه جوړ کړي سترګې پټومه چې څوک مې نه ویني او ځان له بیتانګن راشو کومه چې ویې خورم دا خو چینجلو یاره کاکانو سم دې تنګ کړی نو څه وکړم تښتېدی به نه شم د دې کاکا له لاسه خو زه سم تنګ شوم کله وایي دا شي سره کله وایي دا شي سره لرې شه دلته زه چاته جاړم دلته خو څوک شته هم نه وایي هسې جاړم چې بابا مې راشي هغه ته به جاړم تو زه ته وګورې وایي 200 روپۍ راکړه موږ پسې وو دې پسې 200 روپۍ راکړه ویم زه خو ضروره تنګ یم او دا غزنینه اتوتي ګل نه ماله خو خدایه پاک د قربانۍ هغه صحابي مې راوستي وي چې اوبه مې ورته ایښودي او که نه څه به ووایم نو خدایه پاک اله الا دا خو توتي ګل دی نو دې اوس دلته څه کوي یاره دم لیونې کړمه داسې کار کومه چې غټ غټ بیتانګن پکې ګورم ویم دا څه کې السلام علیکم وعلیکم السلام دا چې ګوله کله راغلي د خدای ظالمه که نه زه وختي راسې دا هغه ځای نه ګورم چې ته کله دې باطینګونو کې لاندې شي او کله باندې شي ویم دا څه کوي دا چې ګوله داسې کار دی که نه چې دا باطینګن نه دي اوږې شوی به نو څه وکړم راچو کوم یې ځان له اوږې شوي د خدای ظالمه تعالی خو ما پرون 100 روپۍ درکړي د هغه یې څه کړي د څه 100 روپۍ هغه 100 روپۍ باندې خو مې کاکا یې ولې چورې نه وې راوړې ټول یې ختمې کړي دي ویم د دې کاکا نوم دې ماته ما ده دې پیمان چې وژنم هم غواړي ولې دا چې ګوله ولې دا کاکا خوراک کوي ښه وایي دا خېټې هسې دومره غټه شوې ده ټوله خبرې پرې ځکه داسې ووایې که نه دا د غلا ښه تپوس دې کړی دی او د چا نه؟ تپوس مې کړی دی په چا نه د دې بوټو نه مې کړی دی که نه نو بوټي اوس خبرې کوي نو مړه د سړي زامن ځه وکشه نو ولې چا نه تپوس وکړم ویم ځه وځه د غلا را مه خوره که نه مه خوره که نه وځه ځه وځه ځه مړه د خدای ظالمانو په شرمونو مو شرمولم اوس د غلا باټینګنې کو سړي را باندې راشي نه به څه وایي ویم ودرېږه
څه وې داجي ګوله د خدای ظالمانو دا باتینګ چې دا شکول کړه دا خو د غلادینو سره مې شرموي داجي ګوله ویم یو د کاکا نه تنګ یو او یو ته دومره قار یې چې نو قار به نیمه ولې ویم کاکا دې وایي ما د واده وکړه او داجي ګوله ولې دا زه په اوبو کې راغلی یم څه څه مطلب ویم چې کاکا له واده کوې که نه نو ما له به م واده کوې څه که نه no, 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 no.